السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په کابل کې د سعودي عربستان د سفیر ښاغلي فیصل طلق البقمي سره تعارفي ناسته وکړه. قدرمن خلیفه صاحب ښاغلي فیصل طلق البقمي ته د ښه راغلاست ترڅنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله څرګنده کړه او د دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو اسلامي او تاریخي اړیکو پر اهمیت خبرې وکړې. خوست کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقړونکی له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره ونیول شو. د خوست امنیه قمندانۍ نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د پلټونکو عملیاتو پر بنسټ د خوست ښار په منګسو سیمه کې د نشه یي توکو یو مشهور قاچاقړونکی له 43 کیلوګرامه چرسو او 1 میل کلاشینکوف سره چې په ځمکه کې ښخ کړی و نیولی دی. په غزني ولایت کې پیښو ته د رسېدو لپاره د موټرسایکل سپرو پولیسو یو مجهز امنیتي قطعه رامنځته شوه. د غزني امنیه قمندانۍ د کابل کندهار د لوی لارې د لا ښه امنیت تامین ترافیکي پیښو ته د ژر رسیدو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره یو مجهزه د موټرسایکل سپرو قطعه رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معین مولوي عبدالله مختار د بلاروس د کورنیو چارو وزارت له مرستیال کینادي کازاکیویچ سره ولیدل. په دغه لیدنه کې چې د کورنیو چارو وزارت په مقام کې ترسره شوه، دواړو لوریو په مختلفو امنیتي موضوعاتو د نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې او د دواړو هیوادونو په ښو اړیکو خبرې وکړې. په بدخشان او نیمروز ولایتونو کې یو انبار مهمات، 8 میل اسلحه او یوه اندازه نظامي تجهیزات کشف او ترلاسه شوي دي. د بدخشان امنیه قمندانۍ ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پولیسو د نظامي تجهیزاتو یوه لویه ډیپو چې پکې تر 600,000 زیاتې د فایر مرمۍ، دهشکه، زیکویک، بیمیک او نور نظامي تجهیزات شامل وو، د شهدای ولسوالۍ په اړوند سیمه کې کشف او ترلاسه شوي دي. ورته مهال 8 میل اسلحه او نظامي تجهیزات په نیمروز او 1 میل اسلحه په سمنګان ولایت کې کشف او ترلاسه شوي ده. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په 300 بستریز روغتون کې د هیواد په کچه په دولتي روغتونونو کې د لومړي ځل لپاره د روغتیایي معلوماتو مدیریتي سیستم HMIS فعال او د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو. یا سیستم چې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو مهمه وسیله ده، په برېښنایي بڼه د روغتون د روغتیایي معلوماتو راټولولو، ذخیره کولو، تحلیل او شریکولو وړتیا لري چې د ناروغیو د څارنې وړتیا زیاتوي او د حکومتي ادارو لپاره د مؤثرو پریکړو او پلان جوړونې امکان برابروي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.